خو خیر عزیزانو محرم میاسته معنا محترمه ده. دا په دې محترمه ده عزیزانو چې دا زموږ د دین لوړې خبرې. ابراهیم علیه السلام د اوره بچاو سوی دی هغه په دا ورځ. علما فرمایي سلیمان علیه السلام باچا سوی دی په دا ورځ. عیسی علیه السلام اسمانو ته تللی دی په دا ورځ. د نوح علیه السلام کشتۍ منزل ته رسېدلې ده په دا ورځ. ټیک شو؟ په دا ډېرې خبرې ورسره تړلې دي حتی تر امام حسین رضی الله تعالی عنه پورې. عزیزانو دغه د محرم لسم محرم چې کوم دی د عاشورا ورځ پخوا چې د اسلام د روزو حکم نور راغلی په دغه ورځ باندې روزه نیونګه دا فرض وله. په دا ورځ روزه نیونګه دا فرض وله. چې بیا کله د روزې میاشت راله دا منسوخه سوله. د روزې د میاشتې روزې هغه فرض ولې. پخوا به د محرم د لسمې په ورځ روزه فرض وه پر امت باندې چې هغه خبره حکم رالی د روزې د میاشتې الله رب العزت دغه حکم واپس واخیستی منسوخه سوله. دغه د روزې د میاشتې روزې پر موږ فرض ولې. ها بیا هم دا خبره ده عزیزانو په دغه ورځ باندې موسی علیه السلام ته الله نجات ورکړی دی. نجات فرعون غرق موسی علیه السلام ته نجات میلاو شو. یهود په دا ورځ باندې روزه نسی. یهود په دا ورځ روزه نسی وایي زموږ نبي بچاو سوی دی. نو د الله رسول فرمایي چې یهود و موسی علیه السلام ته دومره نږدې نه دي لکه موږ چې ونږدې یو. یهود دومره حقداره نه دي د موسی علیه السلام لکه موږ چې حقداره یو. لهذا موږ به په دا ورځ باندې روزه نسو. روزه نیول بیا چې کله د مرګ حال را نږدې سو وخت تیر سلو د الله رسول فرمایله که آینده کال زه ژوندی وم زه به یوه روزه بله زیاتوم. نم لسم یولسم. صرف فرق به دا یهود چې کوم دی هغه د لسم روزې نسی. موږ به یوه روزه بالا کړو چې زموږ د یهودو په مابینځ کې فرق راشي. پیغمبر صاحب به ډېر کوشش دا کوي چې زموږ د یهودو فرق راشي. زموږ د یهودو اوس پیغمبر علیه السلام به عمامه پګړۍ لنګوټه چې د هغه تړله پر سر به خولۍ وه بیا به تړله. د الله رسول فرمایله تاسو خولۍ په سر کوئ بیا پګړۍ عمامه چې د هغه تړئ. یهود هم عمامې لنګوټې تړلې پر سر به خولۍ نه ایښوله. پیغمبر علیه السلام فرمایي تاسو د یهودو مخالفت په هر میدان کې کوئ. یهود ژرې نه رنګوي. ژرې نه رنګوي. موږ به ژورو ته تک تور رنګ ده. مخکې موږ خبره کړې وله رنګ ورکړه نو کورجې ورکوې څه ورکوې تا ته اجازه ده خو تک تور رنګ چې دی هغه به ورکوې نه. تک تور رنګ ولې بیا نه ورکوې؟ نن یو سړی راته وایي دا پلانی سړی نه دی معلوم راولاړ سلو مشر سړی و ښه خاندانه سړی و. نو هغه راولاړ سو 18 کلنۍ 20 کلنۍ نجلۍ سره بیا د بیا ډېره معافي عزیزانو واده وکړي. واده چې وکړي 2-3 شپې تېرې شوې به خبره خلاصه شوله. خبره خلاصه شوه. ښځه ولاړه د هغه دونه زامن ګرځېدل چې د هغه د کور والا یې ګرځېده د لمسۍ پر ځای والا. ژره توروه مه خلق خطاباسه مه. یو په خوله دروغ ویل دي او یو عمل دروغزن عمل کول. نو د الله رسول فرمایي تاسو ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې خپل بابا راوستی ابو قحافه تک سپین نظر یې وه تک سپین ویښتان یې ولو. مسند امام اعظم حدیث نقل کړی دی ویل ابوبکر څنګه ورسره د ژره مره څور برابره کړي څه نوکریزي شی پر ولګوه څه نوکریزي یعنې زموږ صحابه کرام تک سپین ژرې د چا نه وې په زوره کسانو کې 2 کسانه حساب دي. ابوبکر صدیق داسې تک سره ژره وه. امام سیوطي صاحب فرمایي هغه تیزې نوکریزې به یې ورکړې ولې تیزې نوکریزې نه دي چې کله یو سړی وویني تک سره په نوکریزو سره ژره چې وویني ابوبکر صدیق هم داسې و. حضرت عثمان هم داسې و. ټیک شولو. نو وایي موږ به مخالفت د یهودو کوو. یوه روزه دی نسی موږ به 2 روزې نسو. او د الله رسول فرمایي زما دا امید دی چې الله رب العزت به د یوه کال تیر سوي ګناوې تا ته در معاف کړي. روزه فرض نه ده. ټیک شولو. واجب نه ده. ضروري نه ده. لازمي نه ده. سنت مؤکده نه ده. ښه خبره ده ودې کړله ډېره ښه خبره ده نه دې وکړله پروا نه لري. او میسج هلک راواستو مولوي صاحب په دا ورځ باندې روزه نیول دا څو یو کال عبادت ثواب لري
او دا خبره چې چاته ورسې دا د 80 کالو د عبادت ثواب لري. ما ول درواغ وای څه در پیښه ده څه خانه می خراب ده ولی الله او رسول نه پرېږدي د الله او د الله پر رسول ولی درواغ تړي. ما ورته ویل 80,000% دروغ دي 80,000% خبره درواغ نه ولی درواغ وای چې څه خبره عبادت به سړی ولي کوي چې رښتیا درواغ به سړی ولي کوي چې حق کې باطل به سړی ولي کوي. عزیزانو کار مپلري په خبرو کار ملري بیا به اسد قیامت پر ډیری خبرې تا ته متوجي شي دا تا کړی دا تاسو ما پام نو الله فرمایي الته چې نظر کساب دکان لره ولاړې ولې به الته د غوښ پر ځای لري نه راخستي ولې د سر وبشه نه راخستي ستا پام وو په نس کې دومره وشار ولې په دین کې ولې دومره بې عقل سولې بې لارې سولې. نو لهذا په دا شانو باندې ګوت وای ما کم سړی روزانه ولې سي وینه څه خبره ده دا ستا څنګه ولا نه ونی ولې ملامتې به نه اوس با روزه د تا روزه نه نیولې ولې نه نشي په چا کار ملره دا د لکه څه چې 2 رکعات نفل کوي نو بل ته وي تی ویل نه کوي او یار خپل نفل وکا کدا ستا نفل راخي او بل څوک زیره دا ستا نفل ګرځه حرام څه د پاره کوي ته نفل د دې د پاره کوي چې بل مسلمان زیر کې ته روزه د دې د پاره نه چې بل مسلمان زیر کې او بیا کوي روزه ونه شي پروا نه لري هیڅ پروا نه لري. ښه خبره ده د 2 ورځې ونه سي سره یار زولا شوګر مریض یم پلانې وروزه ونه سي هیڅ پروا نه لري هیڅ پروا. نو د الله رسول فرمایي تاسو روزه ونسئ او په دا ورځ باندې پیغمبر سم فرمایي د روزه د میاشتې چې کومې روزه ثوابونه دي د هغه څخه ما بعد د دې میاشتې ثواب به خډیر دی ډیر زیات دی. کله چا په وسپرا ولا وینسئ ښه خبره ده نو پرا بل ما ملامت او په خپل روزه با د بل چا د پاره عیب او پیغور نه جوړه خپل دا د لیکل چې تهجد کوي بل ته یار ته تهجد نه کوي او یار بس الله دې ما توفیق راکړي تهجد وکما بس خدای دا فرض منځ توفیق را یا نو وکنو تچنه در ما پندې در ما دې دا درونه لوی سر دې کله کله سفیان مجوینو نه خپل روزه د جهان د پاره غمس د روزه د جهان د نفل د تهجد. لقمان حکیم راپورته سوی تهجد منځ کوي زویم راپورته سوی نو بیا زویر تویل بابا خلک ګرد بده ما او تهجد کو دور تویل لقمان حکیم ورته ویل دا خلک ګرد در ما او ته شدي ول شدي نو ما ته تهجد کو ول دی غیبت نه کوي ما ته غیبت کو خپل کار کو ورسکل منځ کوي وک کني ورس پریوز ٹھیک سو کل منځ کوي وک کني ورس پریوز خبره دا د عاجزانو یعنی د الله رسول فرمای کا چاز ما پر امت باندې لار آسان کوي الله پر د اساني معاملہ وکي د تګرانو مې نه پیور دین اوریجنل دین د دیوبندیت خاص دیوبندیت دا درته بیانوم نه د کافر کوم نه د مرتد کوم نه د فاسق کوم ګرد ګناګار یو ز په وران کې ګناګار يم ته په بل ران کې ګناګار یې د دې د معنا نه زولي تخاله تکسلو دا خبره نه ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تاسو یو روزه ونسی یو بل ور سره ونس زمرو د یهودو په مابینس کې فرق چي دی هغه راشي بس. او د الله رسول فرمایي چې روزه مات کوي چې د ماځي اذان وصلو لمر پرې وتی ټیک سو خپل روزه مات کوله وې زمرو د یهودو فرق راځي دا ته چې روزه مات زنده یهود نه وخت کوي او بل څوک نه وخت کوي سر بخلاص دی کم څوک چې نه وخت روزه مات کوي دا د یهودو پر لین روان دي کم څوک چې وخت روزه مات کوي دا د الله د رسول او د صحابه پر لین روان دي. ځکه الله رسول فرمایي زموږ د یهودو په مابینس کې فرق دي ټیک دی بشک شی مخوره یو غړپ وبوکا یو کجوره وخوره ما روزه مات ک بیا نه وخت ک شی خوري کې نه خوري زموږ د چا د یهودو او زموږ د یهودو رقم خلکو په مابینس کې فرق دي هغه راځي.